یو داسې قوم چې د دوی لپاره وږی یو لفظ و. په دې ښار کې د تنګۍ تصور هم نه و، چیرې چې سره زر د خاورو په څیر وو او اوبه د رحمت په توګه بهیدې. اوس فکر وکړئ، یوازې یو وړوکی مګک او د مارب عظیم بند، د خپل لیکلي تقدیر څخه نه آسماني برېښنا، یوازې د الله حکم او یوه شپه او د دنیا تر ټولو بډایه سلطنت د ځمکې لاندې ښخ شو. دا هغه واقع ده چې ذکر یې الله سبحانه وتعالی په خپله په قرآن کریم کې کړی دی. دا د قوم سبا له جنت څخه تر دوزخ پورې سفر، او یقین وکړئ کوم چې مخکې راتلونکي دي هغه به تاسې له دننه څخه ولړزوي. قوم سبا د عرب په جنوبي برخه کې د نن ورځې یمن په علاقه کې آباد و، مګر دا کوم عام قوم نه و. دا د دنیا تر ټولو زیات خوشحاله قوم و. د دوی ځمکه زرخیزه وه، هوا نرمه و، باران بالکل. مګر د دوی اصلي طاقت د دوی تر ټولو راز د مارب عظیم بند و. دا بند دومره لوی و چې د دې په ذریعه دواړو خواو ته خپاره شوي باغونه اوبه کېدل. میوې دومره زیاتې وې چې مسافر چې کله له دې ځایه تېرېده نو د وږي احساس نه کېده. قرآن کریم او بیا الله فرمایي د خپل رب رزق وخورئ او د هغه شکر ادا کړئ. دا یوازې دولت نه و، دا د الله سبحانه وتعالی د رحمت نظام و. په دې میاشت کې د کبانو ښکار ډیر ښه و. زموږ تجارت هره میاشت ښه کیږي. ښار صفا، نظام من او بخونکی رب، دا و په ځمکه باندې جنت. د دې قوم تر ټولو مشهوره حکمران ملکه بلقیس وه. د تفسیر ابن کثیر په مطابق بلقیس یوه فهمیده، باحکمت او طاقتوره ملکه وه. د هغې تخت عظیم و، د هغې نظام مضبوط او د هغې سلطنت لرې لرې پورې مشهور و، تر دې چې د هغه ذکر د الله نبی حضرت سلیمان علیه السلام پورې ورسید. جنیات د هغه په حکم کې، مرغان د هغه په ژبه پوهېدل او هوا د هغه لپاره چلیده. هغه بلقیس ته خط ولیږه. قرآن د دې خط الفاظ بیانوي. دا خط د سلیمان له طرفه دی او دا د الله تعالی په نوم شروع کیږي او دعوت یې ورکړی. بلقیس سره زر، سپین زر، جواهرات سلیمان علیه السلام ته ولیږل، مګر سلیمان علیه السلام ټول بیرته واستول او وی فرمیل کوم چې الله ماته عطا کړي دي هغه ستاسې له دولت څخه ډیر ښه دي. دلته بلقیس پوه شوه چې دا کوم عام بادشاه نه دی، دا د الله نبی دی. بیا هغه په خپله روانه شوه او کله چې د ښیښې محل ته داخله شوه نو به یې وګڼلې او جامې پورته کړې. بیا حقیقت ښکاره شو. په هغې وخت کې بلقیس وویل پروردګاره زه غلطه وم، اوس زه په الله ایمان راوړم. او د تفسیر ابن کثیر په مطابق د بلقیس نه وروسته قوم سبا د بلقیس دور ختم شو. نسلونه بدل شو، حکمرانان بدل شو او د وخت سره د شکر په ځای غرور راغی. دا باغونه موږ جوړ کړل، دا بندونه په خپله ودرول او دولت زموږ د عقل نتیجه ده. د الله ذکر کم کېده او د خپل طاقت ښه ډیر، مګر دوی ملنډې وهلې. سلیمان علیه السلام وویل دا باغ ستاسې د عقل کمال نه دی، دا د رب رحمت دی. که تاسې شکر پرېښود نو دا رحمت به په تاسې بار شي. مګر قوم سبا وخندل. دوی ځواب ورکه تاسو موږ ویروئ، وګورئ زموږ ماراب بند د غرونو په څیر مضبوط، آیا ستاسو رب هغه هم غورځولی شي؟ سلیمان علیه السلام وویل چې خدای ته ځان تسلیم کړئ. مګر د قوم په څیرو باندې یوازې غرور و. کلونه تیرېدل، د الله نبي هغوی بار بار پوهول، مګر د دوی زړونه ډبرې وو. نبي غږ وکړ او له همدې ځایه د دوی د زوال فیصله کیدونکی وه. قرآن کریم یوه داسې خبره وکړه چې عقل لړزوي. الله سبحانه وتعالی فرمایي نو کله چې هغوی مخ واړوو موږ په هغوی باندې بند ماتونکی سیلاب ولیږه. د روایتونو مطابق د مارب د بند په بنیاد کې موږکانو سوري کول شروع کړل. خلکو لیدل مګر په غرور ړانده وو. دا بند زموږ دی او هیڅوک یې نشي ورانولی. ښار خاموش و او ماراب ډیم آخري ساه اخیسته. لومړی یو آواز راغی، بیا دویم او په ناڅاپي ډول بند مات شو. اوبه مخکې چې رحمت وي اوس ترې قهر جوړ شوی و. خلکو چغې وهلې، چا څه ویل، مګر د تیښتې هیڅ لاره نه وه. قرآن الفاظ دي. بیا موږ په هغوی باندې بند ماتونکی سیلاب ولیږه. د نبي آواز غږېده دا هغه ده چې تاسو ترې انکار کاوه. یا الله موږ وژغوره، موږ څه غلطي وکړه، زموږ مدد وکړئ. پورته کېدونکې څپې په ښار راپرېوتې. هر کونج یې په خپلې ولکې کې واخیست. کورونه، باغونه او بازارونه ټول په یو وخت کې ډوب شول. خلکو چغې وهلې، یوازې د خپل ژوند بچ کېدلو په هڅه کې وو. ځینې ښکته کېدل، ځینې په څپو کې حل کېدل او ځینو شور یوازې په قهر کې حل شو.
په آخر کې یوه اوچته څپه هغوی ټول د تل لپاره خاموشه کړل او بیا کومه ځمکه چې جنت و هغه ویجاړه شوه. باغونه خاورې شول، کورونه وبهېدل، ښارونه ختم شول، نسلونه ختم شول، یوازې واقعه پاتې شوه.